حقیقي مینه هغه ده ای رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. واو. زه رحمان د یار په عشق کې لیونی یم، اوس حیران یم که رحمان یم که جانان یم. کاش کې زه خاورېرې د ستا د در وی چې قدم دې همیشه زما په سر وی. دغه یار دی د هغه یاره، دغه ګل دی دغه خار. د ما دیارلس 14 کاله دلته کې اوسه دې کوټه کې یم او د جومات ته ورځم اذان کوم او بیا دې کوټه کې یم. بس شپې هم دلته نیسم، شپه ورځ دلته کې یم، دلته باندې نیسې سوملمه یوازې څوک. دغه چلم چې وی دی کې څه شوي په دې کې به دغه مېلمانه راځي، بس ملنګان یو ځای له بل ځای ته راشي. د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه او نیکې هیلې مو د پېښور ښار د پښتو ژبې د ستر شاعر، صوفي شاعر او د نه تکرارېدونکي شاعر رحمان بابا له مزار څخه ومنئ. دوستانو، رحمان بابا د پښتون په ټبر هغه شخصیت و چې بیا تکرارېدلی ناشونی دی. د فند او نصیحت په برخه کې داسې شاعري کړې چې د پښتنو کور کور ته او فرد فرد ته رسېدلی. صوفي شاعر و، یو ستر شخصیت یې درلودو چې اوس هم په ټولنه کې هر فرد ورته خورا درنښت او احترام لري. دوستانو، موږ نن دې سیمې ته راغلي یو او غواړو چې دلته د ده مزار سره یو ویډیو ګزارش له تاسو سره شریک کړو او د دې ترڅنګ له ځوانانو سره به خبرې اترې کوو. دغه راز د مزار به تاسو ته ښایو، کوشش به کوو چې نورې بېلابېلې برخې هم تاسو ته در وښایو. زه سجاد شاه د خپلو ګرانو همکارانو ملګرو سره یو ځای دې سیمې ته راغلی یم او غواړم چې تاسو ته یو ویډیو ګزارش چمتو کړم. که مې څوک په فقیرۍ شمیري فقیر یم، که مې څوک په امیرۍ شمیري امیر یم، د دلبرو صدقې لری غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم. دوستانو، هڅه به کوو چې بېلابېلې برخې تاسو در وپېژنم. دلته ځینې ځوانان هم ولاړ دي. مهرباني راځئ. سلام. جوړ په خیر، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ نوم دې څه دی ځوانه؟ آصف. د کوم ځای اوسېدونکی؟ اندوی اوسېدونکی، خون آباد لمبر 4. دلته نږدې؟ دلته نږدې. ښه، اوس فکر کوم ته له لمانځه څخه راغلې که نه؟ مسجد هم شته دی دلته؟ جومات شته دی، د جومات دی. او دا نور څه شی دی؟ زه خو ډېر تعمیرونه ودانۍ وینم. دا جومات دی، دا خوا لنګر لګېږي هغه طرف ته. ها، لنګر د څه شی دی؟ دا خوراک مراک همیشه وي هغه؟ هر چا دپاره دی؟ اوس موږ چې ورشو تللی شو هلته؟ تللی شي، تاسو هم تللی شي. ته به ما ته د رحمان بابا په اړه څه ووایې؟ کوم بیت یې درته یادېږي؟ کومه ښه خبره یې درته یادېږي؟ نو بس رحمان بابا خو داسې و چې بس نبي علیه السلام عاشق و که نه، بس شاعر و، د پښتنو شاعر و. مننه. کور دې ودان. کوم بیت یې نه درته یادېږي؟ نه جي، خوشحاله اوسئ. نو پاچا صاحب، تا ته که د بابا کوم بیتونه یادېږي؟ ته خو همیشه له شعرونو ډک یې. بابا بیتونه خو موږ ته باید ضرور یاد وي. حتمان وایي چې په راحت کې خو به هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخته کې په کار شي، او ټول خپلوان ترېنه تاویږي چار چاپېره، بیا یې نه پېژني څوک چې سړی خوار شي. نو حقیقي مینه هغه ده ای رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. واه 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 واه. نو خوښه دې نه ده داسې ارام ارام به لاړ شو، دغه مزار به هم لیدونکو ته وښایو. دلته بېلابېل کسان راځي. زه په تک تک کې به بیا له دوی سره هم خبرې وکړو. ځوانانو، تاسې غږېږئ موږ سره؟ راځه راځه، راشه. ښه، سمه ده، بیا به راشو. راځه پاچا صاحب، زه ورته به داسې ارام ارام مخکې پسې ځو. السلام علیکم. قاري صاحب، جوړ په خیر؟ څنګه حال دی؟ صحت دې ښه دی؟ طبیعتونه ښه دي؟ تاسو ښه دي؟ څه نومېږي؟ خیر خیر دی. زما خو نوروز خان نوم دی جي. نوروز خان د کوم ځای اوسېدونکی؟ همدې پېښور ښار اوسېدونکی جي. د څه دپاره راغلی؟ دا ملګري راغلي اوس لاهور نه، نو دوی وویل چې رحمان بابا مزار له به لږ ورشو، دعا به م وکړو او لږ چکر به مو لګوو. ته مخکې راغلی دلته؟ زه خو ډېره موده پس رالم، خپل بزنس کې بیزي نو هغې د وجې ټایم نه دی میلاو شوی. تا ته د رحمان بابا کوم بیتونه یادېږي؟ یا رحمان بابا یو شعر خو ما ته یادېږي. مهرباني. رحمان بابا وایي زه رحمان د یار په عشق کې لیونی یم، زه رحمان د یار په عشق کې لیونی یم،
اوس حیران یم که رحمان یم که جانان یم. نو یو بزرګ هستی و رحمان بابا او خلک راځي دلته لکه باقاعده د جمعې په شپه باندې ډېر ښکلی مجلس هم دلته وی کېږي او ډېر خلک راځي. مننه. کور دې ودان. نو تا سره هم فکر کوم ملګري در سره دي. ډېره مهرباني، مننه جي، شکریه. کوم ملګري دي بیا؟ دا راغلي دا ملګري. یوازې به یې نومونه وپوښتم اسا په اجازه. ستاسې نوم؟ فتح الرحمن. او ستاسې نوم مشره؟ ظاهر الله. ظاهر الله. ستا نوم؟ عابد پاچا. عابد پاچا. ټول یو ځای راغلی یې؟ یو ګاډی دی که ډېر دي؟ کور مو ودان. موږ به لیدونکو ته د بابا مزار وښیو ستاسې په اجازه ده؟ عابد صاحب راځه چې زه ورته داسې ارام ارام ورشو. خبرې دې زما په خیال چې د دوستانو سره وکړلې، هغوی ښه شعرونه غزل هم لکه چې درته واورول، نو کیدای شي چې نوره دوستان هم پیدا کړی شي. پیدا به یې چې داسې ارام ارام به مخکې ورشو. دلته بوټونه وباسو، دا دوستانو زموږ بل ملګری به هم راشي. نن باران شوی دی سجاد. دوستانو دلته چې مخامخ دی مسجد دی او دا د رحمان بابا مزار دی. زه اوس په دروازه باندې ور داخلیږم. پورته یې عابد صاحب پې لیکلي دي که چا لار د عاشقۍ ورکه کړي زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم. راځئ مخکې به ځو، دعا به هم وکړو او که څوک مو پیدا کړل دوی سره به هم وغږېږو. داسې د شمو بوی راځي عابد صاحب. او دلته خو د عطرونو یا د خوشبوګانو یو رقم خلي دي، هغه هم بل کړي دي او د دې سره په څنګ کې یو رقم سپرې د برق ته اچوی کېږي، هغه ډېر ښه بوی کوي. موږ او تاسې به داسې وکړو چې د مایک به زه یو څو لحظو دپاره کېږدم یو دعا به وکړو. شعر سجاده ډېر ښه شعر دی. بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهېږي په خپل سود او زیان ولې، غیر مینې دې په ځان باندې انبار کړې، په کعبه کې نه نباسې بوتان ولې، بد په بدو پښماني کاندې رحمانه، ته په خپلو بدې نه شوې پښیمان ولې. ایمان ولې. هغه مخته دیوال باندې د ده هغه حمد لیکلی د صورت د محمد نه وی پیدا کړي به خدای نه وی دا به هم لیدونکو ته وښایو. ټول جهان د محمد په روی پیدا شو، محمد دی د تمام جهان ابا. او یو بل شعر دی، کاش کې زه خاورېرې د ستا د در وی، چې قدم دی همیشه زما په سر وی. او تماشه به زما هله در ښکاره شوه که ته ما غوندې بېدل وی زه دلبر وی. او یو بل بیت دی چې یا نسیم د صبحودن یا اندلیب شوی چې دا ستا په ګلشنونو مې ګذر وی. دغه مالګه به هم وڅکو که نه؟ راځئ مالګه به وڅکو. دوستانو دلته چې تاسې ګورئ مالګه ایښودل شوې ده. موږ چې راتلو نور کسان هم راغلل، فکر کوم دغه مالګه له ځانه سره هم دوی وړي. او دلته چې دغه خوشبويي خیږي عابد صاحب زه فکر کوم د دې ده، که دا څه شی دي؟ خاوره ده. خوشبويي خلي دي، دا بلیږي او دې ته اور ورته کړی دی او دا خلي دي، دا ډېر ښه بوی کوي، خو دا ټول ختم شوي دي، ولې شوي دي. یاد صاحب ته کولی شي دا هم لیدونکو ته له نږدې نه وښایي یو ځلې چې دغه ځای پکې راشي. دلته هغه وړاندې یو کس یاده کړه چې لنګرخانه هم شته، نو داسې به ارام ارام مخکې پسې لاړ شو. دوستانو کوشش به وکړو چې هغه ځای هم تاسو ته عکاسي کړو چې هلته څوک دي، د کومو ځایو دي. البته که دوی عکاسۍ ته یا ویډیو کولو ته اجازه راکړه
زما په خیال کې هلته به پسونه حلالېږي او هلته خوراکه تیارېږي، هلته اشپزخانې دي، هغې خوا ته څاروي حلالوي. ځکه چې لنګرخانه ده نو لنګر چې باندې خامخا دا شیان پکې وي. دوستانو دلته دغه وړاندې چې عابد صاحب یادونه وکړه باران شوی دی تر څو چې دغه ځای پاکیږي. دوستانو دلته د رحمان بابا زیارت ترڅنګ لنګر هم جوړ شوی. زه غواړم چې دلته ننوځم، کسان ناست دي، مشران، ځوانان. السلام علیکم. جوړ په خیر، صحت مو ښه دی؟ دغه ځای په اړه معلومات څوک راکولی شي اول چې دغه ما دپاره خو جالب دی؟ اول لنګر دی، زه به چیرې کښېنم؟ بخاري سره نږدې به کښېنو که نه؟ وخت یې درته وایم که نه، مهرباني. ترنم سره وایم. تاسو خو ویډیو والا نه یئ؟ څنګه؟ تاسو خو د ویډیو والا نه یئ؟ ویډیو والا یو. مونږ زموږ خو اول ځل دی چې دلته راغلي یو، دغه لنګر یادېږي. د لنګر کې څه کېږي بابا؟ تاسو به کوئ نن که نه؟ موږ څه وکړو؟ مونږ له به دغه راکوئ چې ځان له غوښه وروړو. وخت یې کلام درته وایم که نه؟ دغه یار دی د اغیاره، دغه ګل دی دغه خاره، دغه یار دی دغه خاره، دغه یار دی د اغیاره، دغه ګل دی دغه خار، دغه ګل دی دغه خاره، دا منصور دی دغه دار، دا رکیب دی دا ابیب دی، دا رکیب دی دا ابیب دی، دغه گنجا دی دغه مارا، دغه ګل دی دغه خارا، دغه گنجا دی دغه مارا، دغه ګل دی دغه خارا، دغه یار دی د اغیاره، دغه ګل دی دغه خار، دغه ایک دی دغه آکلا، دغه ایش دی دغه آکلا، دغه غم دی د غم خواره، دغه ګل دی دغه خاره، دغه غم دی د غم خواره، دغه ګل دی دغه خار، دا اجران دی دا وستال دی، دا اجران دی دا وستال دی، دا خزان دی دا بهارا، دغه ګل دی دغه خار، دا خزان دی دا بهارا، دغه ګل دی دغه خار، دا د موسیات دی، دا د موسیات دی، دغه نور دی دغه نارا، دغه ګل دی دغه خار، دغه نور دی دغه نارا، دغه ګل دی دغه خار، دا علم دی دا جاهل دی، دا علم دی دا جاهل دی، دا خفتا دی دا بیدارا، دغه ګل دی دغه خار، دا خفتا دی دا بیدارا، دغه ګل دی دغه خار، دغه ګل دی دغه خارا، دا منصور دی دغه دار، دا رحمان دی دا جانان دی، دا رحمان دی دا جانان دی، دا طبیب دی دا بیمارا،
دغه ګل دی دغه خار دا طبیب دی دا بیماره دغه ګل دی دغه خار دغه ګله دی دغه خاره دا منصور دی دغه دا واه 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 ډېره ډېره هلکه خبرې به نه کوې غلي کښېنې حاجي صاحب ستا څومره موده کېږي چې دلته تېره شوې ما 14 کاله دلته کې اوس دې کوټه کې یم او جومات ته ورځم اذان کوم او بیا دې کوټه کې یم بس شپې هم دلته نیسم شپه ورځ دلته کې یم دلته باندې څومره یوازې څوک نه راسره همدغه ځای باندې چې دلته پې ناستې دلته ویده کېږي بس دلته او دا م راته ووایه چې دلته دغه نور ځایونه د څه شي دپاره دي وخت د نو بهار دی دغه نور کوټې دا ستړه ده کېنه پکې بل راځي کېني پکې مسافر خان دغه ده که نه خلک په لندن نه راځي امریکې نه راځي برطانیې نه راځي فرانس نه راځي روس نه راځي چین نه راځي که نه خلک ښه موږ به داسې وکړو تاسو کښېنئ یو څو دقیقو لپاره همدغه اتاق څخه را بهر شولو مشر سپین ږیری ناست و ویلې چې 14 کاله مې همدلته وخت تېر کړی ښایسته ښایسته ترنمونه یا زمزمې راته وکړې د رحمان بابا غزلونه یې ویل لنګر دی نو فکر کوم عابد صاحب داسې به مخکې ځو هغې باباجان څه ویلې سپین ږیري څه ویلې هغه د رحمان بابا د زیارت مرید دی زما په خیال نو هغې په خبرو کې ویلې چې لنګر دی نو لنګر چې څوک راځي هم د ځان سره غوښه راوړي سرلی راوړي چرګان راوړي بل څه راوړي هغه بیا دلته پخوي ځان دپاره د نورو خلکو دپاره چې همداسې د هغه لنګر جریان لري دلته فکر کوم هغه مهم ځای دغه دی چې پخېږي که نه بلکل دلته شپسخانې موجودې دي دلته د میلمنو دپاره اتاقونه هم شته ځینې خلک پکې شپې کوي نو دا به تاسو سیاد صاحب په ویډیو کې وښایي بلکل دا دی دغه ملنګ لګیا دا د دوی اشپزخانه ده په دې اشپزخانه کې ګورئ چې چای پخوي وریجې پخوي غوښې پخوي دا د بېلابېلو ځایونو څخه د منطقو څخه خلک راځي سجاده خپل کورونه یې پرېښي دي ځان سره چې څه شی راوړي همدلته یې پخوي موږ وغوښتل چې دغه ملنګ سره خبرې وکړو نه پوهېږم چې نن یې دماغ ټیک نه دی که څه خبره په خپل موډ کې نه دی اکثریت دلته دغسې د دوی مریدان دي چې کله کله موډ کې نه وي که نه تاسو د همدغه ځای یې ته راشه خبرې به وکړو ستړی نه شي ورور څه نومېږې ځوانه محمد دغه ځای لنګر دی که نه د اتاقونه د څه شي دي دلته د اتاق د څه شي دی دغه کوټې د څه شي دي کوټې دا دغه بل دی نه دلته میلمانه پکې پاتې کېږي مسافر راځي به دلته بس لړکي یا ته د همدغه ځای یې نوم دې څه دی ظفر دغه کس چې لاګیا دی دا څه کوي دلته دا دی لنګري دی لنګري دی ملنګ چای جوړوي که خوراک څښاک لپاره مه دی بس دا ملنګانو هغه کې بس اخته دی دا لنګري چې تا وویلې چې دا لنګري دی دې لنګري ته خو هم څوک پیسې میسې اما څوک ورکوي که نه یې ورکوي که همداسې خلک چې راځي همداسې پیسې ورکوي او څه جیب خرچه به ورکوي سره کوم حساب دی دا دې خزاني دی بس د رحمان په مزار کې او تاسو واچې زه واچم پیسې بس په دې لنګر چلي او خزانې خو تاسو ولیدلې که نه خزانه کوم ځای کې داسې یو بکسه چې کې هغه سیمې بکسه کاش یو څوک خلک اچوي ډېر ښه لیدونکو به ویډیو کې لیدلې وي او دا هم راته وایي چې دا شپه ورځ هم دلته پاتې کېږي شپه ورځ دلته پروت دي د چلمونه چې وایي دغه چلم چې وایي دې کې څه شوي په دې کې به دغه مېلمانه راځي بس ملنګان یو ځای له بل ځای ته راشي زه راشم بس سګرټ میلګټ څکي بس دا مشران د څه په خاطر ناستې ځانونه ګرموي که څنګه بس دا دلته بس ناستي بس او ټایم پاس کوي بس ته راځه داسې مخکې ځو مخ یو بل هغه هم دی که نه زیارت ارام به ځو دا د څه شي دی دا تاوت بابا دی د مشران دغه سپین ږیري د کومو ځایونو نه راغلي به دا د علاقې دي علاقې کسان دي ته هم دلته پاتې کېږي که کور دی زما دلته کور دی دا بار سټینډ مې دی یو بل مزار هم ښکاره شو چې دا هغه مزار دی دا څه شی دی دا هم مونږ دا تاوت بابا دلبار دی نور هم دي که نه هلته تاوت بابا تاوتان وګوره مخکې راځي ګورئ
دوستانو دلته زما دپاره جالبه دا ده چې داسې ګروپونه کسان ناست دي، هلته هم ناست دي، هغه ځای کې چې ښکاري هلته هم ناست دي، لاندې هم ناست دي، هلته هم ناست دي. دلته چې څو د لرو پرتو سیمو نه راځي دلته شپې کوي اړوي شپې کوي چې چا د کار نه وي نه پوهېږي. او ما داسې اورېدلي وو چې دلته مشاهدې جوړېږي، دلته بنډارونه وي او د کم مریدان چې دي دا ډېر ښه اوازونه لري، ترنمونه کوي. لکه مخکې ما سجاد یو ډېر د رحمان بابا مرید و یا لنګري و، هغې ډېر ښه زمزمې وکړل. دا رښتیا ده که نه؟ دا جمعې بعد ما شپې مجلس کېږي، رحمان بابا قوالي ویل کېږي. دا څه شی دی؟ ته راځه داسې به لږ مخکې لاړ شو، بیا به دا زموږ ویډیو ګزارش هم پای ته ورسوو دوستانو چې ډېر اوږد نه شي. دا د څه شي لپاره دی دلته؟ چا راوړي که څنګه؟ دا دې بس هسې هغه دی ښایست پرې دی بس. طاووس دی که نه؟ دا زیارتونه د چا دي؟ نومونه پرې لیکل شوي دي؟ دا که تا ته معلومات نشته؟ دا دې رحمان بابا بس دغه مسافر و، بس ملنګان و، بس دغه قبرونه یا دوستانو موږ کوشش وکړو چې دلته هغه مشر هم را پیدا کړو د دغه ځای مسؤل، خو ونه توانېدو که نه چېرې تللی نه پوهېږم څه خبره. سجاده دا قبرونه چې دا خو دا تاریخي ځای دی، دا ډېر تاریخي پس منظر لري. دا به د هغې ملنګانو وي کوم چې دلته اوسېدل، کوم چې دلته د ده مریدانو، شاید د هغې خلکو به وي. ممکن امکان دې ولري. دوستانو له تا ډېره مننه ځوانه، کور دې ودان، ښې شېبې ولرې. عابد صاحب داسې به وکړو چې دغه ګزارش به نور په همدغه ځای سره راټول کړو، ځکه چې بیخي ډېرې برخې لري، نه شو رسېدلی هر ځای ته. په دې هیله چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. کوشش مو وکړ چې له مشرانو سره هم خبرې وکړو، د دغه ځای له مسؤل کس سره، خو هغه مو پیدا نه کړ. نو زموږ ویډیو ګزارش په همدغه ځای پای ته رسېږي. تاسې کولی شئ په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې په نورو کومو ځایونو کې ستاسې لپاره دا ډول برنامې جوړې کړو چې ستاسې د خوښې او ذوق وړ وګرځي. د اوس لپاره ښه وختونه، ښې شېبې.